وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور له فراه ولایت نه پوښتنه کړې ده چې یو سړی غیبت په روزه کې چې کوي دا روزه ماتیږي که نه ماتیږي؟ رسول الله سلام وایي حدیث کې چې ماتیږي وروره، خو دا زجرن ده، ماتیږي نه. یعنی روزه خو اصل معنا د روزې دا ده، روزه دې ته ویل کېږي چې له ټولو ګناهونو نه به امساک و بندوالی کوي، تنان خوراک نه. نو ته چې په روزه کې، ځکه د روزې دا معنا د امساک، ځان به بندوي له خوراک نه، له سپکو نه، له ګناو نه، نارواو نه، ټولو نه به ځان بندوي. نو تا چې غیبت وکړو نو خو ماته سوله، یعنی تا خو ویلو چې زه ځان بندوم، ځان دې بند نه کړ، نو روزه ماته سوې نه ده محترمه، په دغه عامه معنا باندې او په هغه بله معنا باندې روزه ماته سوې ده. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کړې ده، دا پوښتنه مو مخکې جواب کړې ده وروره، چې غاښ سړی په روزه کې ډکوي، دوا پکې ږدي، پیچکاري پکې کوي. نو محترمه ګورئ، دا مرض ده، په مرض کې روزه خوړل جواز لري. بیا که سړی کلکیږي نو چې خوند ترېنه تیر نسي، پروا نه کوي که پیچکاري کوي که دوا پکې ږدي، شرعاً مشکل نه لري وروره. الله دې ښه لره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام. قاری عمیر فراوال په نامه باندې ورور پوښتنه کړې ده. دی وایي زه یو جومات ته لاړلم، فرض مونځم پکې سوي، 8 رکعاته تراویح هم سوي، ولې نو بیا وایي ما څه کړي وایي؟ نو محترمه وروره، تا باید فرض کړي وای، سنت دې بیا نه وای کړي، دوی پسې اقتدا کړې وای. تا خو سنت یې ورې کړي دي، خو بیا داسې مه کوه آینده کې. فرض دې چې وکړل نو اقتدا پسې وکړه، په دې امام پسې ستی تراویح پسې وکړه. نو چې تراویح دې وکړې، وتر به راورسېږي، وتر هم ورسره وکړه. کومې تراویح چې درنه پاتې سوي دي هغه له وترو نه وروسته کېږي. ګوره، تراویح او وتر دا د ماخوستان د لمانځه نه مخکې نه کېږي، وروسته کېږي. او تراویح چې دي له وترو نه مخکې هم کېږي، له وترو نه وروسته هم کېږي وروره. الله دې ښه لره، کامیاب اوسې.